د زابل ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د کمپیوټر د شپږو میاشتنیو زده کړو څخه 2 تنه فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. دا د زابل ولایت په مرکز قلات کې د مخابراتو ریاست د کمپیوټر زده کړې څخه فارغ شوي ځوانان دي چې نن خپلې ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي. دغه ځوانان وایي اوس دوی کولی شي چې د خپل وطن خدمت کولو ته د نورو هیوادوالو سره یو ځای اوږه ورکړي او د وطن په آبادۍ کې د یو مسؤل کس په صفت کار وکړي. لکه څنګه چې په تقریبا د 6 میاشتې په دوران کې موږ کوم درس وویل او موږ پخوا په دې هیڅ نه پوهېدو چې مثال حتی د کمپیوټر چلول مو نه وه. اوس الحمدلله په خپل ولایت کې د داسې ځای مو پیدا کړئ لکه مخابرات ریاست چې کمپیوټر مو زده کړه مو په 6 میاشتې په جریان کې مو کمپیوټر ټوله زده کړئ او اوس کولی شو چې په افغانستان کې خپل ملک ته خدمت وکړو. موږ نن الحمدلله ډېر خوشحاله یو چې موږ ته په خپل زابل ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاست کې د درس زمینه برابر شوې ده او نن زموږ د فارغت ورځ ده. موږ زیات خوشحاله یو او موږ غواړو چې په راتلونکي کې د هېواد لپاره خدمت ته برابر شو او د استادانو څخه هم زیاته مننه چې موږ سره ډېر کوشش کړی ده د زده کړو په جریان کې. په یاده فراغت غونډه کې د زابل د مخابراتو رئیس وویل چې د مخابراتو ریاست د کمپیوټر له مسلسلو زده کړو څخه چې دا یې 11مه دوره ده نن هم 2 تنه فارغه شوي. هغه وویل د اسلامي امارت په راتګ سره تر اوسه پورې شاوخوا 1500 کسان د کمپیوټر زده کړو څخه فارغه شوي او د په وینا چې 40 تنه اوس هم په زده کړو بوخت دي. تقریبا ټول 11 دورې شاګردان دلته فارغه شوي دي. د 15 کلو په شاوخوا کې تقریبا ټوټل 900 شاګردان موږ د دې سنټر څخه کمپیوټر زده کړې سنټر څخه فارغ شاګردان لرو چې یوازې له فتح څخه راوروسته 1500 شاګردان ته موږ دلته د کمپیوټر زده کړې تدریس ورکړی ده او شاګردان فارغ شوي. په همدې تدریس کې 15 پروګرام ورته ویل کېږي 6 میاشتې وخت نیسي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره زابلیانو په علمي برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي.